بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 23 د دسامبر کال 2015 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې د افغانستان متعلق ځینې دفاعي پرمختګونه، همدارنګه د پاکستان د اردو مشر تګ لیبیا ته چې په دې باندې ما مخکې هم یو تبصره کړې وه، د هغې تفصیل تاسو سره دغه کوم. همدارنګه د پاکستان د علماو ناسته او د عاصم منیر په پلانونو باندې او د هغې هغه کوم مسودې چې خپل په حق کې دا کړې د هغې ردول، او همدارنګه د افغانستان په متعلق د علماو دریځ دا ډېر اړین دی، مهم دی. همدارنګه نړیوال موضوعات دي او د خیبر پښتونخوا هغه اړې نه تاسو ته ځینې جهادي راپورونه هم موجود دي. د ټول نه مخکې به د افغانستان موضوع، چون د وطن موضوع ده، مهمه ده او خبر دی، اگر چې تایید شوی خبر نه دی. افغانستان د لیزري راکټونو ته لاس ورغلي دي او ویل کېږي چې د دې لپاره عملاً ټریننګ کړې ده او دا میزایلونه چې دي د پاکستان تر اسلام آباده پورې هدف وهلی شي. پیښور او فرزند د سیمې بلوچستان سیمې دا خو په اسانۍ وهي، خو تر اسلام آباده پورې ویل کېږي دا برید کوي. همدارنګه دویم خبر دا دی چې افغانستان د بې پیلوټه جهازونو دغه خپله شروع کړې ده جوړوي او ویل کېږي چې دا کوم یو د کاپي چې دی شروع کړې ده دا د ایران د شاهین دغه ډرون کاپي ده او دا هغه ډرون دی چې سریع السیر دی او د رادار ګریز دی، یعنی د رادار کې نه راځي او خپل هدف په یعنی بدون د کوم ستونزې ورځي. دا ویل کېږي چې ډېر مؤثر پهپادونه او ډرونونه دي او د کار په افغانستان کې په خپله شروع شوی دی، د تولید او افغانستان اوس دا خپله جوړوي. که خدای وکړي دا خبر دغه ځکه چې اسلامي امارت خو دا موضوعات نه اعلانوي او نه وایي، خو ویل کېږي چې کار پې شروع کړی دی. په هر حالت چې که خبر دغه وي سړي زړه پې خوشحالېږي چې حتما یو حرکت شته دی، وایي چې باد نه وي پاڼه نه خوځېږي، نو حتما چې کوم حرکت نه وي خبر نه راځي. او دا خبرونه چون هم په ایرانی میډیا کې راځي او هم د پاکستاني میډیا کې راځي، نو دې معنا دا ده چې یو څه تحرک په افغانستان کې روان دی، ځکه پاکستانیان هم ورخطا دي چې افغانستان لګیا دی خپل نظامی سیستم قوي کوي او جوړوي او دې نه یره کې دي چې دې تر شا ولې چین ولاړ دی ولې هند ولاړ دی، د دوه ملکونو نه سخت شکایت لري. او د ایران د خوانه هم دا خبرونه راځي ځکه چې ایرانیان وایي چې دا زمونږ د ډرون کاپي ده او دا ویل کېږي چې دا ټکنالوژي دوی همکاري کړې ده، که کړي خو ډېره غټه خبر ده. دویم خبر دا دی چې عاصم منیر متعلق ما تاسو ته ویلي چې د لیبیا ته به ځي او هلته به د لیبیا د نظامي مشر افطار سره به ګوري. دا یې ویلي چې دا د امریکې د سفر نه به مخکې دا سفر کوي، هغې نه مخکې د سعودي ته لاړه، هلته د شاه عبدالعزیز علي مډال ورته ورکړ شو د غلامۍ، ځکه چې ورته د تقدیر او پس د هغې نه دی بیا لیبیا ته لاړه او په لیبیا کې د هلته یو قرارداد امضا کړی دی چې د ډېر لوی حجم دی، یعنی 4.6 میلیارډ ډالرو یو قرارداد د لیبیا سره امضا کړی دی چې پاکستان به خپل نظامی وسایل په لیبیا باندې به خرڅوي، چې په هغې کې ویل کېږي 11 GF تندر تیارې به د لیبیا ته جوړوي، 12 سوپر مشاق تیارې به جوړوي، 44 حیدر ټانکونه چې د پاکستان هغه مشهور ټانکونه دي، 44 د دې نه حیدر ټانکونه به ورته جوړوي، یو جنگي کشتۍ به لیبیا ته دغه کوي ورکوي به، او همدارنګې په نامه د اډوانس انفینټري مارټر سیستم، یعنی یو نوع د توپونو دی چې موږ تاسو افغانستان کې بعض ورته توپ پاسلګات وایي یا څو ورته 100 میلیمتري توپونه وایي، د هغې انواعونه دی، د اډوانس سیستم دی، نو دا به د لیبیا ته دغه کوي او دا به 4.6 میلیارډ ډالرو مسله به وي. په عین حال کې استرالیا هم د پاکستان تیارو کې علاقه ښودلې ده او 40 GF تندر تیارې
آرډر کړي دي او دا پاکستان وایي دا زموږ د اقتصاد لپاره په دغه وخت کې چې ملا یې ماته ده دا به ډیره لویه ګټه وکړي. راځو د پاکستان د علماو ناسته چې د تقي عثماني چې د پاکستان جید عالم دی او زموږ د اکثرو ستاسو د علماو چې افغانستان کې د شاګردان تیر شوي دي نو د دې تر مشرۍ لاندې وشو چې په دې کې ډېر علماو ګډون کړو. هغه مشهور پکې مولانا فضل الرحمن، خپل تقي عثماني، منیب الرحمن، احتشام الحق او دا کسان په دې کې شامل وو. پخوانی وزیر د مذهبي امورو فکر کوم چې عبدالله نومېده هغه دا ټول په دې دغه کې هلته شامل وو. په دې ټول نه مهمه خبره دا وه چې دلته څو ډېر مهم ټکي مطرح شول. یو دا دی چې مولانا طاهر اشرفي چې تاسو ته معلومه ده چې د عاصم منیر بوټپاکی دی او دا اصلا په نوم خو مولانا دی خو په اصل کې دا یو ډېر بدکار شرابي او زناکار یو انسان دی چې د پیسه په ظاهره مسلمان خو په باطن کې دی د پیسو په مقابل خپل دین او ایمان خرڅ کړی دی او د هر ورځ په افغانستان کې دا فتوا ورکوي چې هلته د دوی باندې حمله کول، دوی وژل او د منځه وړل دا بالکل یو خپل عسکرو ته دا دغه کوي چې یعنې دا یو جهاد دی چې تاسو کوئ. دا ادعا کړې وه چې ما خو عاصم منیر ته بیعت کړی دی او زما 3 میلیونه یعنې 10 لکه شاګردان دي او دا شاګردان مې ټول چې دی مونږه بیعت کړی دی عاصم منیر ته او د نورو علماو باندې غږ کړی چې دوی دې باید بیعت وکړي. یعنی بیعت خو مرکزی حکومت ته کېږي، دا خو عاصم منیر خو یو مامور د دولت دی نو مامور د دولت ته څنګه ته بیعت کوي. خو بیا هم چون د هغې ادعا دی په دې پوهېږي چې چون زور د سره دی صدر اعظم او رئیس جمهور کوم معنا نه لري نو ځکه دی ویلي دا بیعت به کوو. ښه خبره دلته دا راغله چې دغه مجلس د علماو چې اکثریت د لوی علما جید او د ټولو مدارسو نمایندګان دلته ناستو هلته 2 پوښتنې وشولې چې آیا طاهر اشرفي زمونږ استازیتوب کولی شي؟ ټولو ویل چې نه دا زمونږ استازیتوب نشي کولی. بلې دا ویل چې آیا دا د دومره شاګردانو دی شي دا ادعا لري دا واقعیت لري؟ ټول ویل چې نه دا واقعیت نه لري، دا دغه څه دومره کسان دی نه لري او نه د دوی استازیتوب کولی شي. بنان دلته خو دا ورته فالتو که او د ده دا بیعت مرترد که او د دا موقف مرترد که. بیا د ټولو نه مهمه د مولانا فضل الرحمن خبرې وي چې هغه د اردو د پاکستان ته یو څو مهمې خبرې وکړې. دی دا ویلې چې دلته تاسو په افغانستان کې یعنې 46 کاله د لویو قدرتونو په اشارو باندې کسان هم تربیه کړل، افغانستان ته هم ولیږل او د دې د حالت د افغانستان چې نن دی دا تاسو د حالت ته راورسو. اما نن بیرته تاسو چې د هغې ځینې دغه کوئ وایي چې د هلته خلک ټریننګ کېږي راځي، دا خو تاسو خپل هغه ټریننګ شوي خلک دي چې تاسو هلته لیږلي نن یې مخه رااړولې ده تاسو ته. بله دا دی چې د پاکستان هغه غلطه لوبه باندې ته دوی اشاره وکړه چې پاکستان هغه کومه ډبل لوبه چې ټول د 13 کالو کې صرف امریکایانو سره فرضاً کړې وه چې هلته امریکایانو ته ویلې تاسو سره یم او دلته به افغانانو ته ویلې چې تاسو سره یم او یعنې د نظام مقابل کې به خلک ټریننګ کول لیږل چې نه د دوی شول او نه د هغوی شول. په دې رقم سره دوی خپل نظام په خپله تباه که. نن د دې تهمت په افغانستان وي نو دوی دا ویل چې دغه تهمت چې دی دا کوم ځای نه نیسي، موږ باید خپله په پالیسۍ کې او دا تغییر راولو. بل د دې ناستې غټ ټکی دا و چې چون TTP او بیلې او دا چې جنګېږي خو دوی وایي چې دلته اسلامي شرعي نظام نشته دی نو ځکه موږ جنګېږو. نو که چېرته موږ غواړو چې د دغې خلکو د بلان او دین خلاص شو نو باید د قانون کې بدلون راشي، د قانون د اسلامي شرعي قانون دلته نافذ شي او په دې توګه باندې د هغې ته قناعت ورکړل شي دغه د موږ شریعت نافذ که اسلامي نظام راغلی دی بنان ستاسو جهاد جواز نه لري. غیر له ده نه دا جهاد به د دوی په مقابل کې دوام لري. بلې دا ویلې چې دغه اوسه کومه لوبه چې روانه ده د اردو د خوا نه دا لوبه هم د خپله د پاکستان د پوز لوبه نه ده، دا پردی لوبه ده، د پردیو په اشارې باندې دا کوي او دا نه پاکستان لپاره کم ګټه رسوي نه افغانستان ته بلکې حالات نور هم کړکېچن کوي او خرابوي. په دې اساس باندې دوی دا ویلې چې د اردو دا موقف چې دی دا رد کړه. بلې د عاصم منیر چې ځان ته د 20 قانون اساسي امندمنټ وکړه په هغه کې د ځان ته معدام العمر دغه وکړه
دی ویل چې دا خلاف د شریعت دی او دا علماو رد که ویل چې دا د په حساب د خپل د حدودو نه خپاړول شوې ده او دا شی چې دی دا موږ نه تاییدو ردو بیرته باید دا واخیستل شي او په دې رقم تقرریګانې او مقرریګانې باید ونه شي. نو زه فکر کوم چې دغه په خپله ناسته به یو تخنیکي ناستې چې عاصم منیر په اشاره شوي چې په ما باندې انتقادات وکړي دا دغه وکړي، خو ما د اوس د امریکې د کام نه راوباسي لپاره دی چې ملت مخالف د قواو لیږلو د اسرائیل ته حکومت حملوي نه کوي، احزاب سیاسي همکاري نه کوي او امریکا او اسرائیل ته نه وایي چې اوس د قوا راوله او دا یې اوس وړلی نه شي، حتی خپل جنرالان هم دننه ورسره مخالفت لري. نو داسې ښکاري چې دا لوبه به دوی داسې جوړه کړي چې علما به یې د مخالفت وکړي، دا به امریکې ته ووایي چې دغه د دوی اجازه را نه کړله، نو ځان به وباسي، دا قوا دی نه شي، که دی قوا وړي دی په دواړو حالت کې دلته هم ضربه کېږي او هلته هم او په دې نور هم بدنامېږي. نو دې شته اوس متوجه شوی دی، خو امریکا خو یې غواړي تېنه چې دی راشي او هلته یې د خپه بنده پاتې شي. په پاکستان کې په د 30 تاریخ باندې ټول مجموعاً 7 عملیات شوي دي، په خیبر کې، په وزیرستان کې، په بنو کې، په ټانک کې او همداسې رنګې په کورک ګورګوري سیمه کې دا اپریشنونه شوي دي. نو په دغه عملیاتونو کې چې دی په کورک ګورګوري په سیمه کې چې د پولیس په گشتي موټر باندې چې د اصلا د ګیس د سپلای محافظت لپاره په دې برید شوی دی، 15 تنه دوی وژل شوي دي. همدارنګې په خیبر ولسوالۍ په خیبر کې د باړې ولسوالۍ کې 3 فوجي افسر هلاک شوي دي او 2 نور ټپیان شوي دي. په وزیرستان کې په میرعلي ولسوالۍ کې 3 نظامی موټرو ته په حساب وهل شوي دي، تخریب شوي دي او سوځول شوي دي. همدارنګې په بنو کې او په ټانک کې هم پر پوځي دغې باندې بریدونه شوي دي. د مالي او د ځاني تلفاتو خبر راشته دی پکې. نړیوالو خبرونو کې نیویارک ټایمز لیکلي دي چې د په یوکراین کې د امریکایي عسکرو شتون او هلته د دې جنګ کې دا دغه دوی دا کړی دی چې 92 امریکایان تر اوسه په دې 3 کالو کې وژل شوي دي او په زرهاو نور امریکایان هلته د روسیې په مقابل کې په جنګ کې داخل دي. تاسو ته معلومه ده چې دا کسان بدون د دې چې نظامي نه اوسي، استخباراتي نه اوسي او د امریکې اجازه نه، دا خو سر به خوده دی هلته نه ځي. د امریکایانو خو دا جذبه نشته چې کوم جهادي جذبې لاندې راځي بل ملکي جنګېږي او ځان مړ کوي، نه، دا خو د پیسو دپاره امریکا استخباراتو دا دي لیږي هلته. نو ښکاره خبره ده چې دا کسان د امریکې دي. بله سیاسي خبره دا ده چې د ډیموکرات ګوند په امریکې کې دا دغه کړی دی چې که چېرته په 2026 کې درمیاني یعنی وسطي انتخابات په کانګرس کې دی وګټل او د کانګرس دغه صلاحیت دوی لاسته راغی، نو دوی به ټرمپ مواخذه کي او د قدرت نه به خلې سلا کي. د دې نه مخکې یو 2 ځلې د ټرمپ د مواخذې پروګرام شوی، خو په نسبت د کمښت د ووټ هغه نه و پوره شوی. بل خبر دا دی چې یوکراین د روسیې په استروپول ښار باندې برید کړی دی، په هلته صنعتي ښار دی، په صنعتي ښار باندې برید کړی دی ډرون په ذریعه باندې او ویل کېږي چې خپل اهداف یې ایښي دي او دغه صنعتي مراکز یې له منځه وړي دي. همدارنګې د ترکیې خفیه ادارې MIT ادعا کړې ده چې د افغانستان او د پاکستان د سرحد ترمنځ نه د داعش خراسان یو لیډر چې په نامه د اډمنسټریټر مشهورو او نوم یې محمد ګورن یعنی چې په یحیی باندې مشهورو دی نیولی دی وړی دی. دې بابت کې دا نه دی ویل شوي چې آیا دغه مرسته دلته په دې ساحه کې دا د افغانستان د لارې نه اخیستل شوې ده که د پاکستان د لارې نه. خو موږ تاسو یو شی دا ویلی شو چې دا کومک حتما افغانانو کړی، ځکه چې افغانان د داعش په مقابل کې جنګیږي، افغانان د ده نه په تنګ دي. پاکستانیان خو دا نه ورکوي بلکې ټرینینګ کوي، ساتي او استفاده ترې نه کوي. نو د MIT اپریشن چې دلته شوی دی خو په خپله خو نه کېږي، یا به د افغانستان مرسته اخلي یا به د پاکستان مرسته اخلي، ځکه دا سرحدي ساحه ده بیا او دا یو درېمګړی ملک دی راځي هلته او دی راغلي هم دي اپریشن یې کړی، سړی نیولی دی او ترکیې ته یې رسولی دی او ویل کېږي چې دا د اوزګور التون چې ابو یاسر الترکي باندې مشهور دی او هغه هم د همدې سیمې نه ترکیې مخکې نیولی وړی دی، د هغې په
اقرار سره یعنی خبر سره چې په وخت د تحقیقاتو کې اقرار کړی دی محمد ګورن یحیی ځای ښودل شوی دی او دا نیول شوی دی او دا بیا هم ترکیې ته منتقل شوی دی. ویل کېږي چې د په مرسته باندې به د داعش خراسان نور ډلې به معلومه شي. که دا کار ترکیه وکړي دې کې به د افغانستان موقف انشاءالله ډېر قوي شي ځکه چې افغانستان د دې مخالف دی. دا پاکستان تربیه کوي او دا به ترکیې ته معلوم شي د کوم ځای کې تربیه کېږي. همدارنګې د ایران په زاهدان ښار کې یو نامعلومې ډلې د په محکمه باندې برید کړی دی. څه کسان زخمی کړي او وژلي دي او خپل بریدګران بیرته تښتېدلي دي. معلوم نه دي چې دا د کوم ځای نه راغلي. خو د ترقۍ یو ښه خبر دا دی چې د اسلامي امارت په شمال دغه کې د قشتېپې په ساحه کې د خراسان پلنه تر قشتېپې پورې چې 15.4 کیلومتره ساحه کېږي د برق لاینونه دغه کوي چې دا به دلته به برق دغه جوړیږي. 220 کیلو واټه برق به 1.8 یعنی کم 2 میلیارد افغانۍ په دې به مصرف راځي او دا به آینده 3 کالو کې جوړیږي او دا به د دولت د خپل داخلي عوایدو او پیسو نه به د بهرنۍ مرسته شي نه وسی. دا زموږ د نن ورځې نړیوال سیمه ییز خبرونه او تبصرې چې تاسو ورته وړاندې کړئ. تر بل برنامې چې تاسو ورته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.